ښه go to gmail ښه دا gmail اکاونټ جوړ شو دا gmail اکاونټ چې جوړ شو زه به د دې ایمیل ادرس پاسورډ به پر یو صفحه باندې دلته نوشته کړم ښه دغه د ایمیل ادرس دی دا به کاپي کړم را به وړم دلته بیا پیسټ کړم ورپسې پاسورډ یې پاس 1 2 3 1 2 3 1 2 3 درې وار سپیس بیا 1 2 3 دغه دی پاسورډ دی ښه دا ایمیل ادرس خو جوړ شو اوس ما هدف دا دی چې زه دغه ایمیل ادرس په آوټلوک کې کنفیګر کړم آوټلوک څه شی دی ایمیل سرویسز لپاره استعمالیږي او مایکروسافټ آوټلوک د مایکروسافټ افیس د جملې څخه دی د هغو د اپلیکیشنونو څخه یو اپلیکیشن دی چې موږ تاسې د ایمیل د استولو یا ایمیل ریسیو کولو لپاره استعمالوو او یا هم د کالندر لپاره چې ټایم وټاکو وخت وټاکو د دې لپاره استفاده کوو او مختلف شواهد موجود دي شواهد مثلا کله چې زه جیمیل اکاونټ خلاص کړم مثال د جیمیل او د آوټلوک ترمنځ فرق چې زه وایم جیمیل اکاونټ چې زه خلاص کړم دا د ګوګل صفحه راځي جیمیل خو ما شروع کې ما ول مال دا د ګوګل یو سرویس دی چې موږ ته راکوي صحیح دی دا د ګوګل صفحه راځي مګر کله چې موږ تاسې آوټلوک خلاص کړو هغه فقط د ایمیلو لپاره موږ تاسې استعمالوو ورپسې په جیمیل کې موږ تاسې کولی شو چې تر 15 MB پر یو فایل ټچ کړو مګر په آوټلوک کې موږ تاسې کولی شو چې تر 100 MB پر فایل واستو د دې څخه وروسته جیمیل چې دی جیمیل موږ تاسو ته ټوټل ساحه چې راکوي هغه 15 GB سپیس راکوي 15 GB سپیس دا چې زه ووځم د دې ځای څخه دغه ساحه دا 15 GB ده په دې 15 GB کې 10 GB چې دی هغه موږ د اټچمنټ لپاره استفاده کوو چې مثلا بل چا که چیرې موږ ته فایلونه استولي وي تر 10 GB پورې موږ کولی شو سټور یې کړو مګر په آوټلوک کې موږ تاسو کولی شو چې لایټ نهي پورې سټور کړو زموږ خپل د کمپیوټر دغه ته ګورو سټوریج ته ګورو او یا په فضا کې مثلا سپیس رانیسو د هغه لپاره مثلا استفاده کوو صحیح دی بل په آوټلوک کې موږ تاسو کولی شو چې تر 300 MB پورې یو فایل دا رقم واستو چې هغه د سکای سره لینک کړو د سکای سره سکای وروسته وایم چې سکای څه شی دی دغسې موږ تاسو تر 100 MB پورې فایل استولی شو صحیح دی مګر په جیمیل کې موږ تاسو تر 15 MB پورې فایل استولی شو ورپسې آوټلوک چې دی آوټلوک موږ تاسو په کمپیوټر کې داخلي کنفیګر کوو یعنی که چیرې موږ تاسو انټرنیټ ته اکسس ونه لرو هم کولی شو چې آوټلوک خلاص کړو خپل پخواني ایمیلونه چې چا راته استولي دي او چا ته مو استولي دي هغه کولی شو چې ویې ګورو مګر جیمیل تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو د انټرنیټ سره کنیکټ نه یو دغه صفحه خو موږ ته نه خلاصېږي صحیح دی نو موږ تاسې باید چې اول انټرنیټ ته کنیکټ شو د دې لپاره چې زه خپل زاړه ایمیلونه وګورم هم مجبور یم چې زه باید انټرنیټ ته کنیکټ شم صحیح دی نو دا بل فرق دی بل موږ تاسو په آوټلوک کې کولی شو چې د یوه اکاونټ پر ځای باندې 4 5 6 10 اکاونټه جوړ کړو 10 اکاونټه دا معنی مثلا یو مثال زه یم یو مې د جیمیل اکاونټ دی یو مې د یاهو اکاونټ دی یو مې د هاټ میل اکاونټ دی یو مې د دفتر اکاونټ دی دا ټول په یوه صفحه کې زه خلاصولی شم د هرې صفحې مربوط یا د هر ایمیل ادرس مربوط زه کولی شم چې پخواني ایمیلونه وګورم او یا نوي ایمیلونه د هر ایمیل څخه واستوم مګر که چیرې موږ تاسو جیمیل استعمالوو یا یاهو استعمالوو یا مثلا په د براوسر د لارې څخه که یې چیرې خلاصوو د هغه د لارې څخه موږ مجبور یو چې هاټ میل به جلا خلاصوو جیمیل به جلا خلاصوو مثلا دا جیمیل صفحه شوله په دې ځای کې مثلا د یاهو په نامه باندې صفحه خلاصوم دا صفحه به جلا خلاصوم د هاټ میل نه به جلا خلاصوم یعنی 3 صفحې زه جلا جلا خلاصوم په داسې حال کې چې آوټلوک ماته دا اجازه راکوي چې زه په دغه یوه صفحه کې 3 ایمیل ادرسه جوړ کړم 4 ایمیل ادرس جوړ نه کنفیګر یې کړم په شي کې صحیح دی جوړ خو دا معنی چې ته غواړې چې یو ایمیل ادرس خپل ځان ته په دې ځای کې مثلا یو ایمیل ادرس جوړ کړې کنفیګر دا معنی چې په آوټلوک کې تاسو کنفیګر کوئ بیا په آوټلوک کې هغه تاسو ته سند ریسیو ایمیلونه درته ښکاره کوي صحیح دی نو د دې لپاره چې زه آوټلوک کنفیګر کړم او آوټلوک د دې لپاره چې زه جیمیل پکښې کنفیګر کړم د هغه لپاره اول وارې په جیمیل کې لږ څه کارونه دي چې هغه زه باید سرته ورسوم وروسته بیا کولی شم چې آوټلوک خلاص کړم او د آوټلوک د لارې څخه جیمیل پکښې کنفیګر کړم اول کار چې دی اول کار راځم و سیټینګ ته پر سیټینګ باندې چې مې کلیک وکړئ دا صفحه راته خلاصېږي په دې ځای کې فارورډینګ اینډ پاپ آی ماپ
دا ساحه کلیک کوم، راځم پر انیبل ایمپ باندې کلیک کوم، راځم دا سیووم. ستا ایمیلونه دلته اوس ځي او راځي، هېڅ فرق نه کوي. یوازې زما هدف دا دی چې زه غواړم چې دغه ایمیل ادرس چې دی دا زه په آوټلوک کې کنفیګر کړم. دوهمه لار چې ده، راځم پر مای اکاونټ باندې کلیک کوم. دوهمه لاره نه، دوهم سټیپ په اصطلاح باندې، پر دې باندې چې مې کلیک وکړي، راځم پر یور پرسنل انفارمیشن باندې کلیک کوم. په دې ځای کې پر ډیوایس اکټیویټي اینډ سکیورټي ایونټس باندې کلیک کوم. راځم دلته په اخر کې دغه د الاو لیس سکیور اپلیکیشنز دا انیبل کوم. دا چې مې انیبل کړي، اوس دغه څخه وځم یوارې، د جیمیل څخه یوارې وځم، دا یم ساین اوټ. د جیمیل څخه چې ساین اوټ شوم، یوارې بیرته ګورم د سره څخه چې دغه کم تغییرات چې ما پکې راوستلي دي هغه راغلي دي پکې که نه دي راغلي. ښه، دیم پاس 1 2 3 بیا 3 وار سپیس بیا 1 2 3. ښه، دا جیمیل خلاص شو. راځم بیرته پر مای اکاونټ باندې کلیک کوم، راځم پر یور پرسنل انفارمیشن باندې کلیک کوم، راځم پر ډیوایس اکټیویټي اینډ سکیورټي ایونټس باندې کلیک کوم. دا ساحه د افاده ده، صحیح دی. نو زه اوس کولی شم چې خپل آوټلوک کنفیګر کړم. بیرته راځم د دې ځای څخه ساین اوټ کېږم، د آوټلوک د جیمیل څخه وځم. زما په جیمیل کې څو ایمیل اوس راغلي وه؟ 2 دانې ایمیل وه. یو دانه دا اوس ما چې ایمیل ادرس جوړ کړي د دې لپاره ایمیل راغی، او یو دانه دا کوم اپشن چې ما ور آن کړي د هغه دپاره ایمیل راغی. 2 ایمیله پکښې کې وه، صحیح دی. نو راځم د آوټلوک د خلاصېدو دپاره خو موږ تاسې وویله چې آوټلوک د دې دپاره چې موږ تاسې آوټلوک پروګرام خلاص کړو، د مایکروسافټ افیس په جمله کې دی. لکه څنګه چې موږ تاسې ورډ خلاصوو یا اکسل خلاصوو یا پاور پوینټ خلاصوو، د هغسې کولی شو چې سټارټ منیو ته راسو، په دې ځای کې د آل پروګرامز د لارې څخه کولی شو چې پر دې ځای باندې کلیک وکړو، آوټلوک خلاص کړو، او یا هم راسو سټارټ منیو ته دلته په سرچ کې OU ولیکم، هم آوټلوک کولی شم چې خلاص یې کړم. کله چې آوټلوک خلاص کړم دا صفحه راځي، فقط نیکسټ پر وامه، دا هم نیکسټ. راځم پر مینوالي سټاپ باندې، په دې خاطر باندې چې زه غواړم چې جیمیل کنفیګر کړم. راځم پر نیکسټ باندې کلیک کوم، غواړم چې پاپ اور ایماپ یې کړم. دا د دې لپاره استفاده کېږي چې زموږ تاسې جیمیل وکولی شو چې ایمیلونه ریسیو کړو او یا ایمیلونه واستوو. د دې لپاره موږ تاسې د دې اپشن څخه استفاده کوو. راځم پر نیکسټ باندې کلیک کوم، په دې ځای کې نوم دې وراچوم، نوم دې نعمت الله واوه، نعمت الله. ورپسې ایمیل ادرس چې دی، ایمیل ادرس چې دلته ما کاپي کړی دی، دا هم کنټرول سی، دا به راوړم په دې ځای کې بیا پیسټ کړم. دا هم حیدري 45@gmail.com، دا هم پاپ، ورپسې pop.gmail.com، صحیح دی. ورپسې smtp.gmail.com، صحیح دی. ورپسې په دې ځای کې پاسورډ راچوم، پاس 1 2 3 بیا 1 2 3 سپیس 1 2 3، صحیح دی. دا پاسورډ چې مې واچوي، راځم و مور سیټینګ ته. پر مور سیټینګ باندې اول پر آوټ ګوینګ سرور باندې کلیک کوم، دا چک مارک کوم. راځم و اډوانس ته، په اډوانس کې دغه ساحه چې ده د 995 کوم و 995 او دا 415 کوم. دا ساحه هم فالو کوم. راځم پر دې ځای باندې SSL سلیکټ کوم، اوکې پر کلیک کوم، دلته ټیسټ اکاونټ کلیک کوم، صحیح شو. نو دا ایمیل ادرس دا صحیح شو، دا به بیرته کلوز کړم. راځم و نیکسټ ته. ښه، دلته اوس دی خپله فینش راځي، فینش به زه پر کلیک کړم. ښه، دا دی آوټلوک خلاص شو. آوټلوک چې خلاص شو، دا رقم یو صفحه درته راځي. اوس په دې ځای کې تاسو ورته وګورئ ریسیوینګ میسیجز، 2 دانې ایمیلونه مخکې راغلي وه، یو د ګوګل څخه راغلی و، بل هغه ګوګل که چیرې ستاسو فکر و چې ما یو اپشن آن کړي پکښې کې، هغه ایمیل یې راغلی، او دا د مایکروسافټ آوټلوک دپاره اوس راغلی دا ایمیلونه. که چیرې تاسې مثلا مثال اوس جیمیل اکاونټ خلاصوئ، دغه د جیمیل اکاونټ اوس استعمالوئ، ستاسو په جیمیل اکاونټ کې 100 دانې یا 1000 دانې ایمیلونه اوس درته راغلي دي په جیمیل کې درښیم. کله چې تاسې آوټلوک کنفیګر کړئ، هغه خپله په اتوماتیک ډول باندې چې تاسې د نیټ سره کنیکټ یاست، خپله ډاونلوډېږي هغه ایمیلونه. دغه ایمیلونه ما نور هېڅ کار نه وي په درلودلی. هغه ایمیلونه چې په جیمیل کې ماته راغلي وه، هغه ایمیلونه دا دلته هم ډاونلوډ شوله.
دا چې ډاونلوډ شوله کله چې زه اوس دغه بند کړم دغه اپلیکیشن بند کړم او نیټ هم بند کړم کولی شم چې بیرته دغه آوټلوک خلاص کړم مخکني ایمیلونه چې ماته راغلي دي او یا هم ما استولي دي کولی شم چې ویې ګورم